السلام علیکم کتونکو زه ملک عثمان په نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو چې څنګه موږ کولی شو چې په خپل موبایل باندې خپل خروج ایکسپایري ډیټ یعنی کمپلیټلی سټیټس پورا ډیټیل وګورو هغه په خپل موبایل باندې په خپل نو بالکل نن ویډیو کې پورا ډیټیل د دې کوم ډېر بالکل یو آسان ایزی میتھډ د تقریبا نو ویډیو اخر پورې وګورئ او ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ټول نه مخکې به دغه موږ ته ضرورت دی خپل ډیټا کنیکشن نو موږ ان کیو انټرنیټ براوزر ټول نه مخکې به سکرین باندې ټول ته اپلوډ پروسس کاری نو زه اوپن کوم ساده سمپلی کروم براوزر انټرنیټ چې کوم زه یوز کوم دا موږ کو دلته موږ سمپلی کې ټایپ کو ویزا ویلیډیټي دا چې ما ټایپ کوم دا به ضرورت کې سرچ کوم دا مقصد کو تاسو ته کته شي اوله پاست کوم ویب سټ چې ما سره دلته کې راغی دا تاسو وګورئ ویزا ویلیډیټي نو زه دا پاست کوم ویب سټ چې دا بالکل دلته کلیک کوم دا ویب سټ چې کلیک کوم معمولی سره غونټي لوډینګ ودا کې د پس ما دا ویب سټ چې کوم دی دا په خپل موبایل کې کوم دی کمپلیټ ټوټل دا اوپن شي او چې دا اوپن شي دلته کې ماته کوم پروسس ضرورت شي دا ډیټ اف برث یا نیم یا اقامه نمبر نه اقامه نمبر دا اصول ټیسټ می ته کوم کمپلیټ سټیټس راځي نو هغه د مخکې ویډیو کې چې څنګه موږ په دې ویب سټ یا دې اپلیکیشن کې د خپل ډیټیل انټر کوو ان لګ لوډینګ کې چې زما سره انټرنیټ سپیډ سره غونټي کمزور دي او په دې ته موږ ته لږ ویټ کوو اوپن شو تاسو په اول سٹارټ کې ته وګورئ چې چیک یوزینګ اقامه نمبر دلته کې به انټر کوم خپل اقامه نمبر نو ما الریډي ټایپ کړم دې نه ډایري دلته راوخلم لاندې به تاسو کته شي کراس میچ به عزت ته مرګري په تیزی کې کنفیوز کیږي چې د کراس میچ به مقصد مطلب څه دی دوست آپشن درکې کړئ په دې کې تاسو دې آپشن دي چې ورته تاسو ویزا نمبر دې ورکول شي یا پاسپورت نمبر نیم ډیټ اف برث سم ورکول شي تاسو ته بس دا اکاونټي پورا ډیټیل راوړم دي سلیکټ کوم ډیټ اف برث کزي د سټیټ اف برث هم صرف ورکوم دې کمینه نو ماته پورا ډیټیل راکې او د ډیټ اف برث ریلیشن مثلا کوم ټول نمبر کې به سلیکټ کوم ایئر نو دا چې کوم ما سره یو کوم مخ ته خو دې ډیټیل نو 1985 کو څه دې راځي لیکو ما به تاسو راشم دسي او دا د دې ځان سره سلیکټ کوم دا ما سره ایئر سلیکټ شو بیا دې نه پس منت نو جن 1 منت تان بل جن کوم ځای دا پس منت سره راځي دې نه پس ډیټ نو ډیټ اف ما سره 1 دین زول ته 1 سلیکټ کوم تاسو څنګه چې ما سره په ډیټ اف برث دي سیکشن کې تاسو وګورئ دا ما سره 1985 کې 11 راغی یہ مطلب دا شو 1985 year 1 month 1 day دا ما سره دوه ډیټیل ما سره راغله سمپلی بزنس په سره دیسو کوم دا چیک یو بٹن تاسو ملایي د سی په ځای راځي دا بٹن چې کومه دا چیک دا ډایرکټ سمپلی دا کلیک کوم دلته معمولی لوډینګ وشي او ما دا اکرامي پورا ډیټیل چې کومه دا مختار تاسو لاندې وکړئ چې دا ماته راغی ایکسپایر بل وګورئ کوم نیم چې دا تاسو راوړل نه چې کله تاسو راوړل تاسو نه پته ولګي چې ما چې کوم ډیټیل د مارشیټ ورکړل نو سره نیم راغی ویزا نمبر ما سره راغی او تاسو کو چې د صفای ماته بر آپشن نه کو ریډ لیبل کې دا ایکسپایر دا کمپلیټ ډیټیل دی ماته دې سایډ ماته راکړه بالکل دا شانتي ایزی دا شانتي آسان دی میتر سره تاسو چې کولای شي خپل اقامه ټیل نو ان شاء الله داسې معلوماتي او یوزفول ضروري ویډیوګانې زما په دې پیج باندې تاسو ملاويږي او ویډیو زموږ موټیویشن لپاره ضرور لایک کړئ او خپل مرګ سره شیر کړئ ان شاء الله ملاقات کیږي په نوې ویډیو کې د الله پامه